دغه جنت مینه او دغه جنت شوق په ځان کې پیدا کوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دا یو سوال دا ده چې قسمت پوړی بانک کې چې دا څنګه دا څه حکم لري؟ یا لاټري یا قسمت پوړی ورته وایي، دا څه حکم لري؟ قسمت پوړی او لاټري چې دا قمار دی، دا قمار دی، سود نه دی، قمار دی. او لکه څنګه چې سود الله پاک حرام کړی همدغه شان قمار هم الله پاک حرام کړی. که بغیر د ګټې نه په داسې سودي بانکونو کې څوک پیسې کښېږدي ګټه ترې نه وانلي، دا څه حکم لري؟ جایز دی او که نه ګناه پکې شته که نه؟ د بغیر د ګټې نه چې بل ځای د مال د حفاظت محفوظ ځای نه وي نو بیا په سودي بانکونو کې پیسې ایښودل د ګټې نه بغیر جایز دي. کرنټ اکاونټ هغه دې دپاره وي چې هغه نه ګټه کوي او نه تاوان هېڅ شی نه کوي، ستا پیسې سره امانت ایښي، امانت باندې ایښي، دا جایز دي. اوس خو خلک وایي سرمایه پیسې لري خو داسې اسلامي بانکونه نشته چې هغه ورته په صحیح شرعي مضاربت پیسې ورکړي، نو لارې چارې څه دي اسلامي عملا چې موږ د هغې نه خلاص شو، سودي نظام نه خلاص شو؟ اوس دې عملا لاره چاره په مسلمانانو باندې د اسلامي نظام اقامه فرض ده. د بانک اقامه په فرض نه ده، د اسلامي حکومت جوړول په مسلمانانو باندې فرض دي. امت چې اسلامي حکومت نه جوړوي او خلیفه نه وي د مسلمانانو ټول امت، ځکه خو مجرم دی چې د حکومت نه بغیر په دین باندې عمل کېدی نه شي. اول اسلامي حکومت جوړول مسلمانانو باندې فرض دي. او سودي بانکونه چې دي تش تاسو ګناهګارۍ هغه دونه زیاته ګټه نه ورکوي. 1,00,000 روپۍ چې کېږي کال کې 6,000 روپۍ ورپسې ورکوي، او 1,00,000 کې 2,500 زکات دي. 2,500 چې 6,000 نه وباسي 4,500 روپۍ کېږي، او 4,500 روپۍ افراط زر کې غورځېږي. هغې نه چې په باندې سره زر واخلي خپل کور کې کېږي ډېره ګټه کوئ. سودي بانک هېڅ د ګټې ځای نه دی، تش د ګناه او د الله د عذاب ته د دعوت ورکولو ځای دی. یو کور کې اوسېږم وایي کرایه نه لري خو په ګرو مې اخیسته، دا ګناه ده او که نه؟ کرایه مقرره کړه او کرایه ورکوه. هغه مؤسسات چې خلکو ته اجناس اخلي او بیا په لوړ قیمت پرې بېرته خرڅوي، دا سود ګڼل کېږي او که نه؟ اجناس ورته والي بیا همدغه جنس د 10 روپو په 11 خرڅوي. دا خبره موږ وکړه چې یو سړی جنس واخلي، قبضه یې کړي، خپل ځای ته یې راوړي، اګریمنټ ولیکلی شي او خپل ځای ته یې راوړي، بیا په چا باندې خرڅوي او نقد او قرض قیمتونو کې فرق کوي. جمهور فقها ورته د احسان خلاف وایي، سود ورته نه وایي. خو دلته چې مؤسسات کوم کار کوي هغه د بارګین د ګاډي کار کوي، هغه مال قبضه کوي. نه ما پرون چا نه پوښتنه وکړه، هغه مال قبضه کوي نه، قبض کې خپل نه اخلي. نهى رسول الله عن البيع قبل القبض، دا د قبل القبض بیه ده، دا سود دی. د موټرو کاروبار کې په نقدو پیسو ارزان شی اخلي او بیا چې خرڅوي قرض هغه بیا ګران خرڅوي، دا څه حکم لري؟ دا خو موږ مخکې ویلي. یو ډاکټر د دواخانې مالک ته ووایي چې زه ستا سره معاینه خانه جوړوم په دې شرط چې ما ته په دواخانه کې 10% ګټه ومني، غیر د دې څخه چې ډاکټر په دې دواخانه کې پیسې شریکې کړي. دا حرام قطعي ناروا دی. ډاکټران ته لپاره دا کار نه دی پکار. ډاکټران زموږ د وطن د ټول نه ذهین او تعلیم یافته خلک دي او پوه او هوښیار خلک دي. هغوی ته خو پکار دی چې دا کار نه کوي، هغوی د خپل فیس اخلي، د فیس نه زیات هغه دوایي چې دی قیمتۍ او د دواخانې والا د خلکو نه د هغې هغه وځي. دا خو ناروا دی بالکل. بل سوال دا چې شرعي حکم ځنډول په اسلام کې روا دي او که نه؟ دلته یو دلیل راوړی چې د عمر رضی الله په وخت کې ډېره قحطي راغله او حضرت عمر د لاسونو غوڅول یو وخت لپاره وځنډول. دا چې اسلامي نظام ته پاتې شي یا سودي نظام څه وخته پورې اقتصاد ښه شي؟ نه نه، سودي نظام چې پاتې شي او اقتصاد نه ښه کېږي او نه سودي نظام ورکېږي. سودي نظام به ورکې چې باطل محو شي، حق ته لاره پیدا کېږي. ته باطل قوي کوې، باطل مضبوطی، باطل کوڅه په کوڅه باندې کلکۍ ودرېږي چې حق ته لاره نه پاتې کېږي. حق ته به ځای ورکوي نو بیا به هغه ځان ته لاره کوي. دا روانه دي، یو سیکنډ لپاره روانه دي. بل سوال دا چې حواله سود ده او که نه؟ د حواله کې څه پیسې چې پیسې حواله کوي څه پیسې ترې غواړي بیا، آیا دا سود دی او که نه؟ پرې باندې نه پوهېږم. یو سړی خپل شخصي کور نه لري خو تقریبا 60 لکه او یا 10 لکه روپۍ لري، کور نه لري، آیا په دغې 60 لکو یا 10 لکو کې چې انصاف ته رسېدلي زکات شته او که نه شته؟ 10,000 هم چې ولري زکات پرې باندې شته. که کور نه لري؟ که کور نه لري، کور خو چې کوم کور کې اوسېږي بس حاجت یې پوره دی. ګوره دا مسله داسې نه ده، کور که اوسېږي دغه کور پیسو کې زکات نشته. اوس تا کور جوړ کړی نه دی، په کرایه باندې اوسېږي او پیسې لري، زکات به ورکوې. یو سړی چاته د غوا چېرته یو سړی د غوا بچی یو بل سړي ته ورکړي او ورته ووایي چې د دې 8,000 روپۍ سر شو او دا ستانه او دا تا ته که چېرته غټه شوه او تا خرڅه کړه او د 8,000 به زما خپلې وي او دا نورې به نیمایي وي، یعنې معنا دا چې 8,000 روپۍ سر یې تعین کړي وایي دا به زما خپل سر وي، خو که چېرې دې ګټه وکړه هغه به ما ته نیمایي مال ورته والي څاروی حیوان. غالبا دا جایز ښکاري.
د فلاح المسلمین په نامه یو بانک دی کابل کې وایي دا د دې معامله چې دا تا ته معلومات شته چې دا شرعي ده او که غیر شرعي ده؟ نه دې ته معلومات موږ ته نشته دی. الفلاح بانک فلاح المسلمون دی که څه شی فلاح المسلمون دا اکثر چې دي سودي داسې بعضې شیان یې تش په نامه باندې اسلامي خو داسې دی چې دنیا کې اسلامي بانکونه هم جوړ شوي دي او دا مانه په دغه مخکې خبره پاتې شوه. اوس خو اسلامي بانکاري چې د ډېره لویه کامیابۍ طرف ته روانه ده په ټوله دنیا کې انشاءالله افغانستان کې هم شروع شي ځکه چې سودي نظام نه خلکو اعتماد ختم شوی. دا یو سوال دا ده چې وایي صحیح ده چې حلال او حرام خو چې کوم منسوسي دي یقینا هغه قطعي توګه باندې ثابت دي کې هغه نشته ده څه یعنې ځنډېدل پکې نشته خو بعضې حالت د اضطرار وي وایي اوس موږ مستر یو دا په کوم سود کې چې اوس راګیر شوي یو مستر حالت کې یو دا موږ ته د اضطرار هغه کوم جواز چې دی د اضطرار په حالت کې لکه مثلا مرداره خوراک یا نور شیان دا جایز دي که نه؟ اضطرار دې ته نه وایي استرار دې ته وایي چې سړی مړ کېږي بیا بیخي دا خو ته ګټه کوي تجارت کې. استرار دې ته وایي چې سړی مړ کېږي او بل هېڅ چاره نه د حرام د خوراک نه بغیر بیا هغه وخت ته حرام خوړل روا دي. دا استرار نه دی خپل ځان ته به خپله مفتي کېږم. دا سوال دی خو انشاءالله خبرو کې اړ شو چې سود ولې حرام دی عقلي دلیل په دې رابطه انشاءالله مولوي صاحب خو مخکې وړاندې کړم. نو دې باندې کې چې دی یو لیکچر کې هغه کې سړی پوره خبره نشي کوي وخت هم نه وي هغه مې دې باره کې خو ډېر کتابونه لیکل شوي دي د سود باره کې عقلي تحلیلات او حساب باندې ډېر علماو کتابونه لیکلي دي هغه تاسو بیا وګورئ. سودخور سره تعلقات د سودي بینکونو کې کار کول دغه دا خو موږ ویل چې سودي بینکونو کې کار مطلقا حرام ناروا دی او سودخور سره چې دی تعلق چونکې هغه مسلمان دی خو هغه سره داسې طریقه باندې تعلق ساتل پکار دي چې هغه محسوس کی چې یعنی بالکل چې زما په دې عمل باندې خلک خفه دي نو هغه سره په تعلقاتو کې داسې یو توازن اختیارول غواړي چې هغه محسوس کړي چې معاشره کې زه یو منفور سړی یم هغه سره ډېره مینه او محبت لکه یو عام ښه نیک مسلمان سره چې سړی کوي هغه سره کول پکار نه یو سودخور نه هر هغه سړی چې په جهر باندې ګناه کوي هغه سره تعلق کې چې دی لږ خړپړوالی راوستل شریعت کې مطلوب. نو اکثره سوالونه داسې وو چې تکرار و هغه موږ ته نه وایسته وخت هم نشته دعاګانې ورسې دا مریضان دي والدینو لپاره دعا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا الله رب العالمین خدای دا خلق ستا کتاب ته راغونډ شوي دي خدای دا خلق ستا دین ته راغونډ شوي دي یا الله رب العالمین خدای ته دې ته اجر ورکړي خدای د دې لمنې د خیر نه ډکې کړي خدای د دې زولۍ د خیر نه ډکې کړي خدای په دې مجموع باندې د خیر او د برکت باران او د رحمت رحم پرې وکړي یا الله رب العالمین ته په فضل وکړي ته په کرم وکړي یا الله رب العالمین خدای ته په موږ رحم او کرم او فضل وکړي خدای په چا باندې قرض د قرض نه آزاد کړي خدای د چا کور کې اختلافي اتفاق پکې پیدا کړي یا الله رب العالمین د چا رزق تنګ خدای رزق پراخ کړي یا الله رب العالمین خدای ته زموږ حوایج او مشکلات خدای ته معلوم دي خدای زموږ دنیا هم خسته کړي خدای زموږ آخرت هم خسته کړي خدای زموږ قبرونه هم خسته کړي خدای زموږ مشرانو به رحم او کرم پرې وکړي یا الله رب العالمین خدای افغانستان آزاد او آباد کړي یا الله رب العالمین خدای دا وطن په دین باندې آباد کړي او په شریعت باندې آباد کړي خدای افغانان په خپل منځونو کې متحد او متفق کړي خدای افغانان په خپل منځونو کې یو کړي خدای مسلمانان په خپل منځونو کې یو کړي یا الله په ټوله دنیا کې خپل کلمه اوچته کړي یا الله په ټوله دنیا کې خپل کلمه اوچته کړي یا الله په ټوله دنیا کې خدای خپل کلمه اوچته کړي یا الله رب العالمین خدای موږ د قرآن خادمان کړي خدای موږ د قرآن سپیان کړي یا خدای موږ د قرآن باندې عمل کولو توفیق راکړي. دلته انجینر شفیق الله صاحب نن ټکر کړی دی هغه زخمی شوی دی حالت انشاءالله چې د ښه د دعاو دلته د کارکونو د فهم قرآن ډېر خدمت او کار به کو مخکې پروګرام کې دې پروګرام کې مخلص انجینر دی استاد دی دعا کوي چې الله رب العالمین هغه ته شفا ورکړي همدې کار پسې روانو الله رب العالمین دې هغه ته اجر ورکړي الله دې ګناهونه معاف کړي بدۍ ته الله معاف کړي الله دې تکلیف چې ورته ورسېده دې باندې الله پاک هغه تزکیه کړي هغه الله پاک کړي او الله دې ورته عاجله شفا ورکړي نور چا څونه حاجتونه حوایج الله ته معلوم دی الله رب العالمین دې زموږ ټول حوایج او مشکلات دې الله پاک حل کړي الله دې په موږ رحم او کرم وکړي. وظیفه کارخانګي موږ دا ویلو چې سلام بخوروي نن دا وظیفه ده چې انشاءالله 15 منځونه دي دا به کوشش کوو چې ټول په جمع باندې وکړو سبا چې دی وخت ور راځو چې دا 15 واړه منځونه موږ په جمع باندې کړي انشاءالله دا به کوشش کوو او هغه کار ګوره ستاسو کار کې الله پاک دونه برکت اچولی دی چې هر ملګري یو نیم ملګری ځان سره راوستی نو ټوله لویه مجمع ده سبا به کوشش وکړئ چې دا څومره کسان راغلي دي یو کس ځان سره بل راولئ واده ده انشاءالله او خویندې چې کوم راغلي دي هغوی ته د الله پاک اجر ورکړي کومې زنانه لرې نه تکلیف یې کړی هغوی ته د الله اجر ورکړي یو قدم د الله د هغې د میزان په تله کې واچوي الله دې ته عزت او حیا وکړي
الله رب العالمین دې د هغې پرده وکړي او خویندې هم دې پکار دي چې هغې دعوت وچلوي نورو ښځو ته کورونو ته لاړې شي او نور زنانه هم دلته راولي سبا درس هم د ښځو حقوقو باندې سبا درس دی نو سبا درس د زنانو لپاره ډېر اهم دی زنانو ته پکار دي چې هغې دعوت وچلوي خلک راولي او تاسو به انشاءالله سبا هر یو ملګری ځان سره یو ملګری راولئ بس او 5 کسانو ته دعوت ورکړئ انشاءالله د هغې به تاسو ته اجر الله درکوي ستاسو د خپل اورېدو اجر او د هغه د اورېدو اجر دا ټول به الله تاسو درکوي زه نه یم چې زه دلته ډېر علم پارې بیانوم علم پارې دلته نه بیانېږي دا خبرې ټول تاسو ته معلومې دي خو دا چې موږ دین دپاره جمع کېږو دین باندې غونډېږو قرآن دپاره جمع کېږو قرآن باندې غونډېږو د الله د حکم دپاره ځو راځو انشاءالله د دې به اجر وي د دې به په دې وطن باندې برکت دا به په دې وطن باندې برکت او زموږ اولاد ته موږ ته به انشاءالله فایده وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین